د نورو په غم او خفګان باندې خوشحالي مه کوه. د خلکو خوشحالي داسې غواړه لکه ځان ته چې غواړي. څنګه چې ځان ته تکلیف، درد او غم نه غواړي، همداسې نورو خلکو ته مه غواړه. دا د منافقانو صفت دی چې د نورو انسانانو په غم باندې خوشحاله کیږي او په خوشحالي باندې خفه کیږي. نورو انسانانو ته خیر غواړه، تا ته به الله پاک خیر در رسوي. سراج سقطي یو د بغداد یو پخوانی عالم دی، په خپل وخت کې تر ټولو ښه عالم و. ده ویلي ما د 10 کالونو دپاره یو ورځ الحمدلله ویلي د هغې په اړه له الله پاک نه بخښنه غواړم. چا ترې پوښتنه وکړه چې څه ډول؟ وایي یوه ورځ بغداد کې یوه سیمه کې اور لګېدلی و، اور بل شوی و. نو زما دوکان هم دغه منطقه کې و. راووتم چې خپل دوکان احوال واخلم. لار کې یو چا سره مخامخ شوم، هغه راته ویل چې ستا دوکان بد شوی دی. ما وویل چې الحمدلله. خو کله چې لاړم ومې کتل چې نورو انسانان په درد او تکلیف اخته دي. دغه ځای کې ما د ځان خیر وغوښتو، د نورو خلکو خیر مې ونه غوښتو، او په دې باندې ډېر سخت پښیمان یم او له 10 کلونو راهیسې الله پاک نه بخښنه غواړم چې ما ولې یوازې د خپل ځان خیر غوښتی، د نورو انسانانو مې نه دی غوښتی. دغه د مؤمن خوی او خصلت او صفت باید وي. مسلمان مؤمن باید دغه ډول وي. الله پاک قرآن کریم کې فرمایي ان تمسسکم حسنة تسؤهم. کله چې تاسو ته یو ښېګڼه رسیږي، کفار پرې خفه کیږي. کله چې تاسو یو ښه موقف پیدا کوئ، ښه ژوند لرئ، ښه امکانات درته الله پاک درکړي، هغوی باندې بد لګي، خفه کیږي. او کله چې تاسو ته یو درد او تکلیف رسیږي، بیا نو دوی په هغې باندې خوشحاله کیږي. دا د کافرانو او منافقانو صفت دی. ته مسلمان یې، ځان ترې ساته. د خلکو په غم او خفګان باندې خوشحالي مه کوه. څنګه چې څه ځان ته غواړې، هغسې نورو ته غواړه. په ځان دې درد او تکلیف او غم او خفګان او بده ورځ لورېږي، نه، نورو ته مه غواړه. دا د مسلمان او مؤمن بهترین صفت دی. ته چې خلکو ته نه غواړې، الله پاک به تا ته هم خیر درکوي. السلام علیکم.